الرحمن الرحیم. د ستاسو سباوون ښوونیز مرکز د ریاضي د څانګې په برخه کې نن تدریس کوو د اووم صنف د ریاضي اول درس. اول تدریس یې کوو او کوشش وکړئ دا اکاونټ در سره فعال وکړئ، خپلو او دوستانو سره یې شیر کړئ چې د زده کړو مینوالي. انشاءالله دا زده کړې به مسلسل رواني او مفت وي، نو کوشش وکړئ چې دغه زده کړې نورو سره شریک کړئ او تر څو ټول له دې څخه برخه واخلي او یو څه زده کړي. نو د دې په سلسله کې د ریاضي د اووم صنف اول درس چې دغه د سیټ مفهوم ده. چې سیټ څه شي ته وایي؟ سیټ که لنډ تعریف وکړو، سیټ د شیانو ګروپ یا مجموعې ته سیټ وایي. یو شیان دي، یو ګروپ دی، یو څو شیان دي، هغه مجموعه چې ده هغې ته سیټ وایي. لکه دغلته دا تصویر کې چې تاسو ته ښکاري دا کسان د کوم ټیم، فوټبال ټیم یا کوم کرکټ ټیم یا کوم بل شي لوبغاړي دي، او دلته دي اوس دغلته وګورئ نومونه دي، دغه نومونه هم یو سیټ ده. زه همداسې یو مثال باندې کار کوم، چېرې د اووم ټولګي د زده کوونکو سیټ په A او لیبال ټیم په B او فوټبال ټیم په C، د باسکټبال ټیم D ونومو، دا هر یو سیټ په لاندې ډول ده. A سیټ کې دغه کسان دي، دا نومونه تاسو ځان سره لوستلی سي. B کې دغه دي، C کې دا سو، او D کې هیڅ کوم لوبغاړی نشته، نو هغه سیټ خالی ده. راځو هغه سیټ چې هیڅ عنصر نه لري د تش سیټ په نوم یادیږي، او دغه علامه چې ده ګرد علامه د خط راکټ شوی یا داسې دوه قوسونه منځ کې چې نه دي لیکل شوي، دا د خالي سیټ د ښودلو علامه ده. سیټونه داسې هم ښودلی سو، د دوه قوسونو ترمنځ نومونه لیکل کیږي او هغوی د هر نوم یا هر عنصر ترمنځ باندې د کامې په واسطه بیلیږي، او یا داسې د یو چوکاټ په واسطه یې کوي، دې ته وین ډایګرام وایي. یو چوکاټ، یو دایره‌ای، یو مستطیل، یو مربع، یو بل کوم مثلث شکل، کوم اشکال په منځ کې چې ښودل کیږي دې ته وین ډایګرام په شکل د سیټونو ښودل وایي. دویم مثال ته که وګورو، د هغو تاکو عددونو سیټ ته چې له 10 څخه کوچنی وي، او د جفت عددونو سیټ ته چې د 10 څخه کوچنی وي ای وایو. هغه تاک عددونه چې له 10 څخه کوچنی سي 1، 3، 7 او 5 او 9 راځي، دا له 10 کوچني تاک عددونه دي، او بل له 10 کوچني جفت عددونه 2، 4، 6، 8 دي، چې 10 بیا خپله نه دي کې شامل، له 10 کوچني ویلي دي. دغه پوښتنې دي، تاسو یې ځان سره وګورئ، که څه مشکل و نو بیا هم ویلی سئ، او که نه یو دوه به وکړو. داسې پوښتنه اول ته وګورئ، داسې یو سیټ ولیکئ چې عناصر یې د اونۍ د ورځو نومونه یو سیټ ولیکئ چې شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سهشنبه، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه دا ورځې پکې لیکل شوي. داسې یو سیټ ولیکئ چې عناصر یې د کال د میاشتو نومونه، داسې یو سیټ ولیکئ چې هغه کې عناصر یې څه شي؟ حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبله، میزان، عقرب، قوس، جدید، الوحود، دا میاشتو نومونه. د انګلیسي ژبې د غږ لرونکو واویل تورو سیټ ولیکئ. د انګلیسي 5 واویل چې دي A, E, I, O یو، د هغې یو سیټ ولیکئ. دغسې دا نور دوه تاسې وګورئ در سره. د یو سیټ عناصر یا غړي، ممبر آف ا سیټ، هر هغه شیان چې په سیټ کې شامل وي دغه د سیټ عناصر یا ممبرز یادیږي. مثلا دغه تصویر ته که ګورئ، دلته یو څه حیوانات یا وزې دي چې دغه د دې سیټ یو برخه ده. اوس که دغلته وګورو A کې A, B, C, D, E شامل دي، نو دا A, B, C, D, E کې دا A د سیټ عنصر یو غړی، یو برخه ده، D هم ده، E هم دا یو همداسې دي. نو که چېرته بل مثال ته راسو، لاندې اړیکو څخه کومه یوه سمه او کومه ناسمه ده، دا خو د ګډون او نه ګډون نښې دي چې دا به انشاءالله په بل درس کې ووایو، تر څو ویډیو هم ډېرې اوږدې نه سي، 5 صفحې، او نور به بیا بل سیټ کې د یو سیټ د لیکلو طریقې وښیو په بله ویډیو کې انشاءالله. خو اکاونټ فعال وکئ، ستاسې سپورټ، ستاسې حمایت ضروري ده، تر څو زه پوه سم چې لیدونکي زیات دي، علاقه‌مند زیات دي، نو ویډیوګانو ته به دوام ورکوم، او انشاءالله داسې مسلسل ویډیوګانې به تر 12 ریاضي پورې کوو، چې ریاضي سیریز خلاص بیا به یو بل مضمون شروع کوو. او تاسو مونږ ته کمنټ کې هم ووایئ، او هم کورنۍ کار چې کوم راځي پوښتنې هغه وکئ. بیا به یو واتساپ چینل یا ټلګرام چینل جوړ کړو، هلته به هوم ورک یا کورنۍ کار هم موږ هلته ګورو.